السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او ژړ یاست. په آی پي ایل کې رحمان الله ګربز د پنجاب د لوبه وبایلله. رحمان الله ګربز په آی پي ایل کې په خپله لومړۍ لوبه کې کلکته نایټ رایډر لپاره ښه توپوهنه وکړله. په 14 توپونه 1 شپږیزه 3 څلوریزې پر مټ یې 22 منډې جوړې کړلې، خو لوبه پنجاب کینګز لوبډلې وګټله. د آی پي ایل د 14م پړاو سیالۍ په دویمه لوبه کې کلکته نایټ رایډرز پنجاب لوبډلې سره مخ شوې، چې کلکته نایټ رایډر د پیچو تر ګټلو وروسته لومړی پنجاب لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. د پنجاب کینګز په ټاکل شویو 10 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 191 منډې جوړ کړلې، چې راجا بکس غوره توپوهنه وکړله، 50 منډې جوړ کړلې، شکردون بیا 40 منډې جوړې کړلې او سام کرن بیا 40 زیاتې منډې جوړې کړلې. د 190 منډو هدف په تعقیب کې کلکته نایټ رایډرز په 14 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې جوړې کړلې، چې باران له امله زیانمنه شوله او پنجاب لوبډلې بیا په 7 منډو باندې دغه لوبه وګټله. د کلکتې لوبډلې لپاره رحمان الله ګربز 22 40 انډرې رسل 15 زیاتې منډې جوړ کړلې. د پنجاب لوبډلې ته بیا هرشدیپ سینګ 3 لوبغاړي وسوځوله او د لوبې غوره لوبغاړی هم هرشدیپ سینګ شو. که چیرې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې ده، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.